الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. فرهنګ معین صاحب او د اسلامي امارت نورو راغلي مشرانو، د رسنیو استازو او د علمي کهول مشرانو، ملګرو او د غونډې حاضرینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوشحاله یو چې په یو داسې مجلس کې سره یوځای کېږو چې موږ تاسو خپل د ملي یا صنفي ژبو په اړه خبرې کوو. واقعا هره ژبه د هر ولس، د هرې کورنۍ او د افرادو تر مابین د تفاهم یوه وسیله ده. کومې ژبې چې موږ تاسو په افغانستان کې لرو، البته هغه مشهورې ژبې او چې ګڼ ویونکي لري، هغه به پښتو وي، فارسي به وي، ازبکي به وي. له هغه وروسته نو بیا ځینې نورې ژبې دي لکه نورستاني، پشهي او هغو کې هم بیا ډېرې مختلفې ژبې دي دننه. نو خبره په دې کې ده چې د دې دغه نسبت و مور ته سوی ده. له دې څخه دا معلومه شوله چې مور قدرمنه ده او هر هغه شی چې هغه له یو شي څخه زیږي، د هغه آر مطلب، هغه مقصد، هغه مهم ټکی مور ده. لکه ام البلاد هغه ځای کې هم د مور اشاره شوې ده، لکه ام الحرب هغه ځای کې هم د مور اشاره شوې ده، یا په نورو دغسې ځایونو کې. خو الحمدلله چې د اسلامي امارت له راتګ سره، لکه څنګه چې عزیزي صاحب خبره وکوله، د ټولو ژبو او د ټولو ژبو د ویونکو دپاره دلته هم د وینا ځای شته، هم د هغوی د قدر او د عزت او د منزلت ځای شته. یوازې تر دې پورې چې یوه ورځ ده او هغه معلومه شوله، تر هغه پورې به نه وي محدوده. البته دا په رسمي شکل باندې یو منل شوې ورځ ده، خو موږ کوشش د دې کوو، کوشش مو همدا وي چې موږ به د ټولو ژبو دپاره کوشش کوو چې رایج یې کوو. خو خاص دغه دوې ژبې چې د افغانستان لکه فارسي او یا لکه پښتو، په دغه کې ځینې ملګري چې موږ دا د اوس راغلي یو، موږ له دوی سره ډېر کوشش د دې کوي چې موږ دفتري ژبه فارسي ورسره زده کړو یا کوشش کې وکړو. خو متاسفانه چې دوی د پښتو په زده کړه کې څه غفلت کړی ده. د نورو ژبې زده کېدل په دې هم ښه دي چې دا تفاهم، ژبه د تفاهم وسیله شوه. موږ لا هم چې څومره ژبې زده کېږي په هغه اندازه باندې له اورېدونکو، له لیدونکو سره تفاهم کوو. نو په ټولو کې مې غوښتنه د افغانستان له ولس څخه دا ده چې په اول کې دغه دوې ژبې چې رسمي ژبې دي، دغه کې کوشش وکړي، په زده کړه کې کوشش وکړي، تر څو دوی یو له بل سره د تفاهم وسیله نور هم پیاوړې او غښتلې شي. او ژبې چې دي، ژبې ډېروالی د ژبو، پراخوالی د ژبو په دې معنا نه ده چې هغه ژبې خدای نکرده ولسونه سره بیل کړي، چې یو د پښتون په نامه یادېږي، بل د تاجک او د ازبک په نامه باندې یادېږي. دا معنا چې دوی بیل کسان دي؟ نه، بیل نه دي، بیل کسان نه دي، البته ژبې بیلې دي. خو اصلي معیار د قبولیت، اصلي معیار د نزدېکت و خدای ته، هغه تقوا د انسان ده. د تقوا تر څنګ به موږ او تاسې خپلې ژبې نه هېروو او نورې ژبې به زده کوو. خوشحال بابا وایي د بل ژبه زده کول که غټ کمال ده، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. نو موږ او تاسې به ډېر کوشش د دې کوو چې کومې ژبې چې په کومو سیمو، کومو ولایاتو کې رایجې وي، نور هم ورته کوشش وکړو. ښه طریقه یې همدا ده لکه موږ تاسې چې د دغو دوو ژبو یا د درو ژبو نصاب لرو. زه وایم که چیرې ممکن وي څه اصولي بڼه ولري، نو هغه د ولایاتو په سطحه چې کومې ژبې دي، د هغو دپاره د تعلیمي نصاب، د هغو دپاره د جریدې، د هغو دپاره د اخبارونه په هغه ژبه باندې چاپ شي، څو هغه ولسونه، هغه خلک، هغه بچیان، هغه ماشومان
په خپله ژبه باندې هم د دغو دوو ژبو تر څنګ پوه کړل سي دا به ډېره ښه وي. یوازې یوه دې ته نه کوم محتاجه چې په یوه یا دوو ژبو باندې موږ څه لرو نور څه نه یي، نو ژبه هغه وخت ترقي کولی شي چې هم ویونکي ولري، هم اورېدونکي ولري، او هم کتاب ولري، هم اخبار ولري، هم جریده ولري، هم په یو رادیو او تلویزیون کې د خپلې خپرونې ولري. نو هغه د دوی د کامیابۍ وسیله ده او دوی د کامیابۍ پړاو ته رسوي. نو زه خپلې خبرې نه اوږدوم، همدومره وې، خو له ټولو ملګرو څخه مې هیله دا ده چې د ژبې په توسط باندې یو څوک کم ونه بلل سي، ځکه الله تعالی ټول انسانان یو رقم پیدا کړي دي، ټول د آدم زامن دي، له حضرت آدم رضی الله علیه السلام څخه یې پیدا کړي دي، ټول د هغه اولادات دي. لکه څنګه چې هغه مخکې ملګري سعدي صاحب شعر وایو، نو همداسې ده. نو ژبه د برترۍ او فضیلت معیار نه ده. البته په ځینو ژبو کې چې کتابونه ورباندې خبرې کړي دي، لکه عربي چې هغه څه فضیلت لري، په دوهم نوبت کې دري فارسي څه فضیلت لري، هغه وجوهات ته فضیلت دې بیان کړي دي. خو دا په دې معنا نه ده که چا عربي ژبه ویلې نو دی په خپله هم تر نورو فضیلت لري، که چا دري ویله دی به پر نورو هم فضیلت لري. البته د ژبې فضیلت د فرد پر فضیلت باندې دلالت نه کوي. نو موږ تاسې ټول ورونه یو او د نو په شان به ژوند سره کوو او کوشش به د دې کوو چې ټولو ژبو ته خدمت وشي. مننه.